درویش درانی وی وطن ستا دښمن سي چرته هم ځان ورسوي، زه به زخمونه پسې وړم تر هغه ځایه پورې. د پښتون ټي وي ګران کتونکو، نن د اختر اوله ورځ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محبوب چیرمن ګران خوشحال خان کاکړ د هغه د کورنۍ غړو او ګڼ شمېر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ملګرو د اختر د لمانځه پس د افغان شهید عثمان خان کاکړ پر مزار حاضري ورکړه. د شهید د درجاتو د بلندي دپاره دعاوې وسوې او دا ووډ وسو چې چیرې د پښتانه کام خبره کېدله، چې چیرې د پښتانه وطن خبره کېدله، تاسو به وچ کلک ورته درئ، ملا به تړئ، که د سر په بیه وه که بیا د هر څه په بیه وله. چې پښتانه د ډېر درپدره حالاتو سره، د ډېر خطرناک حالاتو سره مخامخ سوی دی. موږ ته پکار دی چې موږ د دا ځایو خیلۍ د دا نور تقسیمونه راووځو. موږ ته پکار دی لکه څنګه چې ملي شهید عثمان خان کاکړ به په دې زور کولی چې موږ یو پښتون نیشنل ایجنډه به جوړو. د تاسو زه خواست دی د ټولو هغه کام دوست او وطن دوست سیاسي قوتونه زموږ خواست کو، هغه تحریکونه زموږ خواست کو، د ولس زموږ خواست کو، اپیل ورته کو چې راسې لاسونه سره ورکو. دا د وطن دا د کام ناتار په کام راګرځي، دا د کام په یووالي باندې راګرځي. هیڅ قسم پارلمان، هیڅ قسم اختیار موږ له دې شی نشي ایستلی چې موږ پښتانه یواره سره یو سوي نه یو. موږ خپله برابري سیالي موږ نه یې اخیستې. موږ له دې غمه نسو خلاصېدی، له دې ناورینه نسو خلاصېدلی. نو تاسو خواست کو ځان به په هیڅ قسم نارو باندې په هیڅ قسم شان به ځان نه تقسیموئ. چې چیرې د پښتانه کام خبره کېدله، چې چیرې د پښتانه وطن خبره کېدله، تاسو به وچ کلک ورته درئ، ملا به تړئ، که د سر په بیه وه که بیا د هر څه په بیه وله. چې چیرې د پښتانه کام خبره کېدله، چې چیرې د پښتانه وطن خبره کېدله، تاسو به وچ کلک ورته درئ، ملا به تړئ، که د سر په بیه وه که بیا د هر څه په بیه وله. چې پښتانه د ډېر درپدره حالاتو سره، د ډېر خطرناک حالاتو سره مخامخ سوی دی. موږ ته پکار دی چې موږ د دا ځایو خیلۍ د دا نور تقسیمونه راووځو. موږ ته پکار دی لکه څنګه چې ملي شهید عثمان خان کاکړ به په دې زور کولی
چې موږ یو پښتون نیشنل ایجنډا به جوړو. د تاسو زه خواست دی د ټولو هغه کام دوست او وطن دوست سیاسي قوتونه زموږ خواست کو، هغه تحریکونه زموږ خواست کو، د ولس زموږ خواست کو، اپیل ورته کو چې راسې لاسونه سره ورکو. دا د وطن دا د کام ناتار په کام راګرځي، دا د کام په یووالي باندې راګرځي. هیڅ قسم پارلمان، هیڅ قسم اختیار موږ له دې شی نشي ایستلی چې موږ پښتانه یواره سره یو سوي نه یو. موږ خپله برابري سیالي موږ نه یې اخیستې، موږ له دې غمه نسو خلاصېدی، له دې ناورینه نسو خلاصېدلی. نو تاسو خواست کو ځان به په هیڅ قسم نارو باندې په هیڅ قسم شان به ځان نه تقسیموئ چې چیرې د پښتانه کام خبره کېدله، چې چیرې د پښتانه وطن خبره کېدله، تاسو به وچ کلک ورته درئ، ملا به تړئ، که د سر په بیه وه که بیا د هر څه په بیه وله.